عبدالله ما ته ډېر زیات واقعات راځي او ډېر زیاتې سټوډیانې راځي. زه د ټولو ملګرو سټوډیانې ریکارډ کوم، په ترتیب کې ریکارډ کوم. ډېر ملګري ګیله وکړي تا زموږ سټوډي ریکارډ نه کړه، ما ته د هغې نه مخکې ډېرې زیاتې پرتې دي. زه کوشش کوم چې د ټولو خلکو دا ریکارډ کړم. خو دا یو سنسنیخیزه واقعه ده، انتهایي دردناکه ده، ډېره بدرنګه واقعه ده. یو هلک پیغام راولېږو چې خاطر به یې زما سټوري ضرور ریکارډ کړه، او زه د فیملي نه بلکل بس اخوا شوی انسان یم. ما واورېدو ما چېرې دا څنګه خبره کوي، خو زه به هر کې د هغه ډېره دردناکه واقعه وه. هغه ویل چې خاطر به زما په علاقه کې یو جنۍ ډېره زیاته خوښه شوه. چې کله مې هغه جنۍ خوښه شوله، هغې زما سره ډېره زیاته مینه وه، زما د هغې سره مینه وه. نه ما له مور و پلار هغه کوله، نه هغه ما له مور و پلار راکوله. خو اخره کې دی کې یو کال نیم جرګې مرکې مې په خپل مور و پلار وکړې چې خپل مور و پلار مې رضا کړ. بیا هغې نه منله. بیا داسې وشول چې د هغې د یو خپل ترور زوی سره منګنې وشوله. چې کله هغې سره وشوله، بس دې ما ته ویل چې زما خو ستا نه غیر ژوند نه تېرېږي، او ما ورته ویل چې ما ستا نه غیر ژوند نه تېرېږي. د جنۍ ما ته ویل چې را که هر څه وي نو دواړه به د دې ځای نه تښتو. وایي ما هم څه ترتیب مرتیب برابر کړو چې 2-3 میاشتې مې دیاړي مزدوري وکړه. چېرې 100 روپۍ خو راسره وي که نه، چې د دې ځای نه ځو چې 100 روپۍ رزق خو راسره وي. وایي یاره خاطر به یې موږ وتښتېدو د دې ځای نه. صحیح ده. او زما د ماما په زامنو کې یو هلک و، هغه زما سره په رابطه کې و. هغه زما ډېر کلوز فرینډ و، ډېر زیات نږدې ملګری مې و، او هغه زما همزولی م و، زما ډېر ښه ملګری م و. بس داسې کار وشو چې کله موږ وتښتېدو د دې ځای نه، نو یو 3-4 میاشتې زموږ پته نه لګېده. ما هغه ماما زوی سره م رابطه نه کوله، دپاره د دې چاسې نه چې دا ما سره ډېر ګرځېدلی دی، څوک پرې زور راوړي او دا حالات بیان نه کړي. خو زه چې دا هر څه دم پته شو، نو ما یو 5-6 میاشتې پس د دې ماما د دې زوی سره رابطه وکړه چې هلکه پلانکي هم موږ په دې ځای کې وو. هغه ویل چې ځانې په اواز پسې دې کوڼ شوم او ستا بیخي پته نه لګي. نو ما ورته چېرې موږ په دې صورت حال کې وو. هغه ما ته چې بس صحیح ده، ځه که څه پکار وي نو ما ته وایه. یو پیره نیمه څه ضرورت و د پیسو یا غیر راته راولې کړې. بیا خاطر به یو زموږ نکاح وشوله. ما د جنۍ نکاح وکړه چې کله موږ وتښتېدلو. نو بیا داسې یو کال برابر شو. چې کله کال برابر شو، زما د ماما زوی ما ته وویل چې زه ستا خواله درته ما ورته چې بالکل راشه، زه به هم دې وینم، لږ به خوشحاله شو. یو بل ته په وټساپ به رابطه کېدله، خو لکه داسې به لیده کاته نه وشوي. وایي چې کله دا رالې، وایي ما له په دغه دورانیه کې چې کوم دی الله تعالی لور راکړه. وایي زه ډېر خوشحاله وم دې خبرې ته، چېرې شکر الحمدلله چې الله تعالی ما له رحمت زما په کور باندې راوور او ما له لور راکړه. ډېر زیات ورته خوشحاله وم. خاطر به یو هغه ماشومه د پیدایش په 2 میاشت باندې انتهایي بیمارۍ ونیوله، کله یو هسپتال، کله بل ځای، کله بل ځای. وایي ما یو کمپنۍ کې کار کوو. وایي بیا په هغې کې ما ډبل شپ واخیستو. په کمپنۍ کې چې کوم دی ما ډبل شپ واخیستو، په دې بنیاد سره مې ډبل شپ واخیستو. چېرې د بچي هم ضرورتونه دي، د ښځې هم ضرورتونه دي، اوس پکې بیماریان هم ډېرې زیاتې، زما خپل هم ضرورتونه دي. وایي ما به اور ټایم لګو، ډېر زیات ناوخته به زه کور ته راتلم، کله 1 بجه، کله 2 بجې د شپې. کور ودانې ته مې پته وه چې دا خاوند زما سره ډېر مخلص دی، او ما ته هم دا پته وه چې زما دا کور ودانې زما سره ډېره انتهایي مخلصه ده. او په ما باندې خفه کېدله چې زه به د کار نه منې کولم. ما ورته چېرې کار نه په دې وجه مه منې کوه چې را روان وخت کې به راته ډېر مشکلات وي. بیا پرېږده اور ټایم چې کوم دی دا په دې ښه دی چې 100 روپۍ به راته اضافي ملاوېږي. وایي خاطر به د ماما زوی مونږ که رالې، وایي دا ډېر ښه هلک و، ډېر زیات ښه هلک و، انتهایي ښه هلک و. زما په ده باندې دومره ټرسټ و چې زه به کور کې نه وم، زما ښځه به کور کې ځان لمه، نو په ده زما دونه اعتبار و چې لکه ما ویل چې دی په دنیا کې نو دا یو انسان دی. وایي یو ورځ ونه یو ورځ داسې کار وشو چې د زما د ښځې ته ویلي و چې تا ته پته لګي دا اور ټایم نه لګوي، دا چې دې ځای نه لاړ شي نو دا څه کوي، تا ته پته لګي دا پلانکۍ جنۍ له ځي، دا ډنګرۍ جنۍ پسې منډې وښي، دا چې دا شپه بار کوي که نه نو دا د پلانکۍ جنۍ سره ملاوېږي، ډنګرۍ جنۍ سره ملاوېږي. یاره وایي د سپته نیمه پس زما سره د خپلې ښځې داسې نالګي غونډه کې راله، او چې کله د ښځې ما سره نالګي راله، وایي زه دومره درد کې شوم، دومره تکلیف کې شوم چې خدای دا څه وشو. وایي بیا د ترور زوی ما ته یو خبره وکړه، د ماما زوی، وایي زه یې بهر کړم، ما ته چې ته یو خبره وکړم، زه ته لکه څه نه یم، دا خو ستا خپله ښځه ده، خو دا ټوله ورځ په موبایل باندې لګي، پته نه لګي ورکوټې غونډه کې موبایل ورسره دی، او دې له ما ټچ اخیستی و. وایي چې کله ته دا خبره وکړه، زه بیا نورم په ششمکش کې پرېوتم چېرې دا جنۍ چې ما سره ورانۍ یا زما سره نه لګي، نو دا جوړ دغه وجه ده چې دا د نور خلکو سره په خبرو کې راغلی د نور خلک چې کوم دی دا زما نه خپلول غواړي یا نور خلکو په لالچ کې راوستې ده. وایي زه دې ته کېناستم، وایي ما ورته چې ګوره ما ورته ښځه خاوند یو او ما ورته څومره د سختو مراحل نه راتېر شو، دې سټیج ته راورسېدو، اوس خو الله تعالی موږ له لور راکړې ده، زه تا سره مخلص او ته زما سره مخلص، خو دې جنۍ غږ نه کوو. وایي دې د ماما زوی مو له قسم ورکړی چې ما به ورته نه یادې. دا ګوره څومره د افسوس خبره ده. او وایي ما هم دا قسم راکړو چې زه درته خبره کوم خو ما په مخکې نه یادوئ. بس وایي هر خاطر به یې وایي داسې وشول چې د جنۍ په ما باندې نور هم شکونه ورو سیوا کوله، او چې ته د شپې څه کوې او ناوخته راځې او داسې کوې او بسیته شپه هم بار کوه او دا کوه او دا کوه. وایي یو ورځ ما کپړې بدلولې په حجره کې، او وایي زما د ماما زوی رالګېدلی، زما په واسکټ کې چې کوم دی د دې جنکو تصویران ایښي، د یو جنۍ 3-4 تصویران ایښي.
ټیک ده او پلان کې آی لو یو دا ډینګ او پلان دا قصې قطارې ورسره لیکلې وي چې کله زما کور والا زما واسکټ چې ته وینځلو زنانه لازمي ده چې جب لټۍ چې څه پکې شته که نه نو هغه چې کله هغې وکتل نو بس هغه نور هم شکي شوله نور هم په زړه کې دغه پیدا شو غوبل یې راواخیستو چې ماله به طلاق راکړي او که هر څه وي زه تان طلاقېږم بار به سوال کوم خو ستاسو ژوند نه دی ما ورته چې خبره څه ده خبره وکړه وایي چې نه خبره داسې نه ده بس زه به ستا نه طلاق علم او که هر څه ماله به طلاق راکړي او زه ستاسو نور ژوند نه تېروم و یا خدای پاک قرآن مجید مې له راواخیستو چې د خدای او د دې رسول او د دې کتاب خاطر وکړم چې څه خبره شوې هغه راته وکړه نو بیا چې څه وی زه یې منم خو بس وایي دا جنۍ چې کوم ده دا دې پسې نښتې و چې نه ماله به طلاق راکړي که هر څه وي ماله طلاق راکړه او داسې په طلاق خبره کېده ما خو طلاقولی نه شوه ځکه چې زما خوښه وه زما ښځه وه زما کور ودانې وه زما تې لور پیدا وه حتی تر دې پورې چې خاطر به یې ما ورته قرآن مې لاس کېښودو چې زه تاله طلاق نه در کوم بس په دې کې دا جنۍ رالګېدلې وه چې زه کار ته تللی وم بس دې د زخرو ګولۍ خوړلې د زخرو ګولۍ خوړلې ورکوټه غونډه کې چټۍ مانې دا خبره لیکلې وه چې ستا د ماما زوی زه ټول صورت حال نه خبر کړم چې ته چاله ځې کم خوا ځې چېرته منډه وخې او څه صورت حال بس وایي ما تندي له ټس راوات کو چې را اوس خو فیملي کې نشي مخامخ کېدلی ځکه که مخامخ شو خلک دې وجني ځکه ته جنۍ تښتولې ده او فیملي باندې ته بند دي په علاقو باندې ته بند دي او په پټه باندې ژوند ترسره کوي وایي د ماما زوی ته مې صرف دومره وویل که نه چې بس الله پاک دې دومره تباه او برباد که څومره چې د زما زندګي تباه او برباد د ګل په شانتې ښځې کوم دی ستا لاسه خودکشي وکړه هغه ماشومه وایي چې کوم د ما په هسپتال کې یو بله زنانه وایي ما هغې ته حواله کړه چې دا زما لور ده زه یې ساتلی نه شم زما کور والا خودکشي کړې ده او دا حواله د ټولې خبرې مقصد دا دی چې په پټو سترګو کله هم په چا باندې اعتبار مه کوئ ګوره دا یو خبرې ځان سره یاد ساتئ ډېر ښه کورونه کله چې په منځ کې درېمګړی انسان نه که نه درېمګړی نو دا یاد ساته چې دا به شر دا به فساد دا به مصیبت جوړوي کښتۍ کې یو سړی ناست دی که نه یو سړی په کښتۍ کې ناست دی دوه سړي پکې ناست دی خو چې کله درېمګړی یعنې اوبه رالي دي کښتۍ دا کښتۍ به غر کېږي کله د یو دوه کسانو مینه محبت دی خپل منځ کې که نه او درېمګړی پکې رالی نو دې کې به چې کوم دی بې اتفاقي پیدا کېږي کله په هر ځای کې چې درېمګړی رامنځته شو صحیح ده نو هغه به نقصان کوي نو په پټو سترګو به چا باندې اعتبار مه کوئ ډېر خوږې رشتې ډېر بهترین رشتې چې کوم دی د دې خلکو د لاسه تباه او برباد شوي دي تاسو هسې ماته ووایي چې د دې ماما زوی دا کار ښه کړی که غلط یې کړی د الله په امان